ګرانو کتونکو او لیدونکو السلام علیکم. زه ستاسې ورور بلال لوګری یم. له بلال فیض څخه تاسې ته تازه کره او سپین خبرونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ موږ هر وخت تاسې ته ښه خبرونه وړاندې کړي، نو نن مو تاسې ته یو ښه او عاجل خبر تیار کړی. د تېرې څه مودې راهیسې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې وې، نو اوس چې سبا نه بله ورځ لوی اختر دی 15 ورځې اوربند اعلان کړی، نو دا د ټولو افغانانو لپاره یو ډیر د خوشحالۍ خبر دی. نو دغه خبر موږ تاسې ته د ټولو افغانانو لخوا چې دوی پر فیسبوک نشره کړې ده، نو موږ د ویډیو په جوړولو کې کومه ناوختي ونه ښودله او زر تر زر مو تاسې ته ویډیو تیاره کړه. نو که چیرې دغه خبر دروغ وي له تاسې څخه بخښنه غواړو. نو ګرانو کتونکو او لیدونکو د دغه رنګ نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه، خو خبره حقیقت ښکاري.